او دا خو د ادم د بچی چې وی زه تکه زره خلینه نیولي او د پته نه چې د مور د خېټې نه رب العالمین چې راويسته د کوم ځانه په لاس راويسته د کوم ډاکټر په لاس راويسته د پته نشته به خې څوک د پته نشته او زه د خلینه نیولي زه په انسان پورې مزم نه کې زه سي دي وي زما مال لو پاتې کی زما بچي دم پاتې دي زما خزه د پاتې دي زما پیسې د پاتې زما زمکه پاتې نو سي تاسو سړي ته سدي دي سي وای زما 2 میټر کفن په دې کې سره اتفاق دا معنا ما ته ته سره وړي د ستاد خدای نور خبرې مکه دا پریدا زما ما دي سي وکړو ما ته دي سي ما ته زما زمکه ما ته زمانو تیر واړو کی سمستاني اسی به خوشالي دي چې یو حقیقت مبارک خبره کی جګه د مرګ ویل کی مرګ دې ته وای چې انسان د جسم نه د روح او د یو دار نه بل دار ته لاړ شي د یو زینه بل زی ته لاړ مرګ دې ته نه وای چې روح ختم شي د سانه ختمي نه بدن کار پریږي بس دینه ساوزي نه غلړ شي برزخ ته لکه څنګه چې د انسان د مور په خېټه کې نو د مور د خېټه نه وروته کوم چې درغه دنیا ته راځي دنیا نه چرته لاړ په خپل اصلي سفر باندې وو په دنیا کې واسي بس دا یو امتحان چې ختم شي بیا اصل نتیجو زیته به دی ورشي چې نتیجې تقسیمي په دنیا کې چې مونږ یو د ممر ویل کېږي ممر پربې کې غزيته چې خلک پتیری نو دا کم چې زمونږ هغه ژوند دی د مور د خېټې کې یا د مور د خېټې نه مخ کې هغه ژوند دی چې موږ د سره سوونه په د مور خېټې تر به بل ژوند دی هغه د برزخ نه شروع کی نه دې دوه ژوندونو په دې منځ کې چې کم پل لې چې د یو ځنې د بل ځای ته بوځي هغه د دنیا نه به دې پل وته وړه بل ځای ته ورسې دې پل باندې لا څوک دوسه پر پاتې شوی دی اخري جام او زموږ خپل ځای هغه د خاورو د ډيري چې کوم دي د زموږ زیره د زموږ انجام دي دغه ځای ته بوځي او ځکه د انسان ټول قصه ابو درې ټکو کې ده من تراب على تراب الى تراب د خاورونه په خاورو باندې خاورو بس درې ټکو کې د انسان ټول د ژوند قصص ابو ګره ټول شو ختم شي حقیقي به کې بلړ شته چې کمی کړي او کمال کوم هغه څه به ورک شي اوس دغه دا سو ګروره ستاسو قصه زما ده د خاورو نه پیدا خاورو باندې وسیمه خاورو ته زما د زما قصه لن د ټولو قصه له څه بګی دي نشته چې ځان ته وي زبګی لک تکړه پیغمبرانو دغه قصه پیغمبرانو سو چې خلکو نو د خاورو نه پیدا په خاورو ګرځیدو او به چرته لاړو خاورو لاړو نه د مرګ د پاره تیارې پکار دي ان ابي هريره رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله دا خبره کړی دا اکثر ذکر هذه اللذات الموت رواه الترمذي والنسائي رسول الله صلی الله علیه وسلم دې کې دا خبره کړی دا چې هغه شی ډیر یادوي چې د انسانانو د مزي ختمي او د خون ختمي صحابه یا رسول الله ده هادم اللذات ستوي هادم ولكي بذال بني وهادم دوانه سيدي هادم اللذات هغه څه شی چې مزي ختمي رسول الله الموت مرګ دې کې دا فائدہ ده چې مرګ چې د انسان هغه مزي او غار څخه ختمي د دې مرګ د لاسه هر څه ختم شي د جسم کې دنه وساده ته چې د شروع ګرځي او دا غټي خبرې کې او کته برزي نه د سبب بدن کې راساده او د ساج چې کلوزي نو که ستاسو بدن ډیرو زور ور ډیرو تکړه خدای بیا اسی یو بوټي پرتی دنه بګیسنه دې میږي ته کنه بوټي پرتی دنه بګیسنه خړ خلک مونږ لیدلی پرتی دا شه زور خلک مونږ لیدلی زور دغه شم پرتی مالدارم لیدل دغه شم پروتي زنانه دغه شم پرتی ماشومان دغه شم پرتی بیا څوک دي چې نه چې هغه پاسي واپس نه د دنه بګی ساده د سایو ډیر عجیب مخلوق ته چې رب العالمین پیدا کړی ډیر عجیب مخلوق چې د سبب د جسم کې د جسم روغي د برابرۍ او چې د سات یوزي هر څه ختم شي د جسم کې چینجی پیدا شي ښه بنت روان شي هغه رنگي بدل شي خلک ویل کوي پټوي زر چې لکه بنت نه راشي د دې ساده لاسره انسان ګوري شي روح چې د سات یوزي هم دغه انساني خو صاحب کې نه د الله د قدرت او خیال قادر ذات یو صاحب نه جسم دي آباد کړي چې د لری ځکه الله سي قل روح من امر ربي د روح او د اساسي شي د الله ته پته دی شي خو چې دې نه دا موږ ته پته لري چې بدن پر حساب باندې حساب لته ژوند دي کله چې دې بدن نه سوت ستر ژوند غدي څومره مزيد غرسه هغه ختم شي د مرګ انسان د هر سنه ختم د بچونو ختمول د بچونو لري کول د مرګ کوي زمکه او پټه کور د هر صفات کېده د مرګ دلاس خپل مزي یاران دوستان خنداګانی ټوګ ټقا دا ټول چې ختميږي د مرګ دلاس ختمي سچ دي په دنیا کې چې ډیر سره ختميږي د رسول الله سره ختميږي مرګ دلاس ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دغه شی ډیر یادوي د خلکو د مزي چې صحابه رسول الله هادم اللذات د شی رسول الله الموت دې کې دا فائدې شو چې د مرګ سره د انسان مزي ختمي یو فائدہ به کې دا چې خپل نصيحت انسان
انسان د پاره هغه مرګ دی کول نصیحت. او ځکه بعض علما وی چې چا د مرګ نه نصیحت و نغستو نو د زړه ګټه دی پرې نور بسو یې بل د دین هغه څنګه خبره شته چې سړی ته مرګ رایات کی او سړی ته قبر رایات کی او سړی ته د قبر عذاب رایات کی د آخرت وته رایات کی د دې زړه نه نرميږي بل څه طریقه به تاسو معلومه چې زړه بغیر نه دی غټ واعز موږ سره چې کم ځای غره مرګ دی دا مرګ په دې باندې انسان په ډېر خطر طریقه باندې نصیحت غستې چې کله وته سوچ او غالبا خلک چې د دې باطل نه حق تروړي او د ګناهونو نه نیغ لري تروړي نو هغه چې تاسو کینو ډېر به کېته دي چې ما دې مرګ کې سوچ کو دې قبر ته مې سوچ کو بس د ظلم نرم شو غار سم پرې دا مرګ خپل مخې ته ساتي. انسان په دې دنیا کې په دوه حالاتو کې دی یا خو په مصیبتونو کې دی او یا په نعمتونو کې. نو په دوه حالاتو کې د مرګ راځي دی چې نعمتونه په الله ډېر کړی او مرګ راځي نو د دې نعمتونو شکریا به ادا کړي سبو کې شکریا کو په غریبۍ کې مرګ راځي په غریبۍ کې مرګ راځي نو ناشکر خبرې بنه کوي دا بس کې سم چې مصیبتونه راشي دې خبرې کې ورېځو بل چې کفر خبرې الله ولي مصیبت راوستو الله ولي دې سی وکړو کله دې ژوند ته کنځلې کوي او کله غریبۍ ته کنځلې کوي چې کله وسړی ته مرګ مخې ته نه دې بدا چلونه ونه دې په دې ځو مړ کېږم الله برانته پوس کې زیارس